د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د غبرګولي 18مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د سوداګرو د ملاتړ صندوق جوړولو په څانګه کې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه حکم. د امارت له لاسته راوړنو څخه د ولس هیله له مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنې کې یو شمېر شیعه علماو د افغانستان د ودانولو او د هیواد د آبادۍ په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې. او د هوا پیژندنې ادارې د سختو بارانونو خبرداری نن د هیواد په 12 ولایتونو کې د باران او سیلابونو وړاندوینه کوي. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند له خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق د پرانیستي په مراسمو کې ویلي چې د دغه صندوق د پرانیستلو سره به د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی سي. مولا عبدالغني برادر اخوند زیاته کړې چې د دغه صندوق د پرانیستلو وروسته به د بیکارۍ کچه ټیټه او هیوادوالو ته به کاري فرصتونه برابر سي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خصوصي سکتور له استازو غوښتي چې خپل فعالیتونه لا هم ګړندي کړي او په ښه کیفیت یې ترسره کړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هیواد له یو شمېر اهل تشیع عالمانو سره لیدنه کړې. په دغه لیدنه کې اهل تشیع عالمانو په هیواد کې د سراسري امنیت په ټینګښت خوشي ښودلې او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې د اسلامي امارت کړنې ستایلې او زیاته کړې ده چې د هیواد د پرمختګ په برخه کې د اوسني نظام لاسته راوړنو خلک راتلونکي ته هیلهمند کړي. دغه راز د عالمانو په بېلابېلو برخو د اسلامي امارت له لوري د پراختیایي پروژو پلي کولو ته په اشارې سره د هیواد په بېلابېلو برخو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو او زیاتوالي ته د حکومت د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. او په یو بل خبر کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې مسکو د شانګهای همکاریو سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي. د شانګهای همکاریو سازمان چې د چین او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو جوړ شوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو په برخه کې د سیمې په کچه یو مهم سازمان دی. او په پای کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو راوتلو خبرداری ورکړی. یادو ولایتونو کې بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا او خوست ولایتونه شامل دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.